दुनिया के सुमरा ढेर गम दे السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر جوړې په خیر خیر وروره. دا څنګه د قرنطین حالت کې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو ده؟ والله نو کاروبار نشته نو څه وکړو. والله دا مشکل خو هر چا سره ده. د قرنطین وجه بیخي اقتصاد حالت ښه نه دی. بس الله د ورحمېږي والله د حالت خو هر چا باندې راغلی ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام پر خیر جوړې په خیر ولې دا پوجا باندې ناسودنه خفه ښکاري؟ خیرات خو ده؟ والله د قرنطین د لاسه کور کې موږ جنجال کړی دی، زه لاړ شه کاروبار وکړه او لاړ شه کور ته سودا راوړه. دا د غریبۍ د لاسه خو بیخي زموږ زړه د ژوند څخه تور شو. هر چا نه پوښتنه وکړه هغه کور کې مې جګړه کړې ده بان وتل د کاروبار لپاره. کوم کس درته معلوم نه دی چې موږ ته لږ وظیفه وښایي؟ والله چې کس موږ ته معلوم خو خپله به کاروبار ځان ته جوړ کړه. موږ هم داسې پټیو کړه وایو نه کاروبار شته نه پیسې شته. بس الله دې رحم وکړي. امین رحم وکړي. بس ورو دعاګانې کوئ او زموږ امید الله ته شته. بس خدای دې رحم وکړي. خدای دې وبخښي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنس خان جوړ تازه تکړه په خیر شي. تازه تکړه ته خیر. السلام علیکم. عباس صاحب جوړې په خیر تازه تکړه. مال فرض شته؟ ولې نشه راځه کنه یاره کېنه الله خیر کې ساله تکړه. د قرنطین سره څنګه حالت دی؟ اقتصادي حالت مو څنګه دی؟ خدای ان شاء الله. والله څه ووایو نو ټولو حالت هم داسې. والله زه چې هماغه خوا نه راتلم د تر دې ځای پورې چې راغلم ملک نه چې پوښتنه مې کول والله اقتصادي حالت ډېر خراب هر څوک به رانه ګله کول. دې چې پوه شه چې صفر سره صفر کې ضرب شوی دی. رښتیا وایي. بس الله دې رحم وکړي. امین امین. په ټول مسلمانانو دا بس د خدای طرفه یو عذاب دی په ټول مسلمانانو. دا عام دی په دنیا کې، په کافر باندې دی په مسلمان باندې. کافر لپاره بیا هم لکه سهولت شته خو مسلمانان بیچاره الله دې رحم وکړي. امین امین. بس څوک دغه دنیا ده بس مو قرنطین شوي کور کې راغلم زړم نور کور کې تنګ شو را به شو بار به لږ کینو لږ. ولکه دا تا باندې ستړ شوي دي دا ویښته ته وګوره برید ته وګوره لکه صنعتونه خو به برابر کړی. ولا ګوره کنه دکانونه بند دي سقاوار څه بند دي چې خپل دا سنتونه برابر کو دا وختان برابر دا بریت برابر کو. بل دا خبره ده چې ابل ورځ امولای شه بویل جمعات کې ښه وي د زمون کلی کې کوم غریب دی کوم کارګر دی نو هر ورځ دیاړي کول او کور ته خوراک برابرول اوس چې د قرنطین دراسه کور کې ناز دی اوس هغه وویل چې بیخي یاره دا زړه مې خولې ته راغلی چې چاته نشم ویلی سوال نشم کولی. نو د همدې د لاسه مولوي صاحب وویل چې دا سړی په ژړا شو دا وویل چې کلي کې سوال نشم کولی چې ووایم خلکو ته بیا به خلک راته وروسته پیغورونه ورکوي چې دا سړی سوالګر دی او داسې. او مولوي صاحب ته داسې وکړه چې دا خلکو ته اعلان وکړه چې د خلکو کې لږ احساس پیدا شي د غریبانو سره کومک وکړي. نو هماغه خبرې ولا چې زما په دې زړه کې سم خفګانې پیدا کړی نه پوهېږم څه ووایو. د ټولو حالت د قرنطین سره بیخي بس والله ټول خلکو باندې همدغه حالت راغلی دی. بس الله دې رحم وکړي. بالکل امین. چې دا قرنطین کې بې د هغه نه مرګ خو راځي په موږ باندې. نو قرنطین سره څه وجه خلک ګوره د غریبۍ د لاسه ټول ګناهونو ته لاس اچوي خلک غلا ته. زما خپله اوس د غریبۍ د لاسه څه وکړو چې کاروبار نشته کور کې ماشومان ډوډۍ غواړي بل غواړي هغه ته د کوم ځای نه کوي چې کاروبار نه کوي حرکت نه کوي نو برکت هم باندې راځي. بالکل. بس حکومت ته پکار ده چې غریبانو سره حکومت داسې اعلان یې وکړو چې قرنطین دی قرنطین نور هغې ته څه پته لګي قرار کوټه کې ناست دی ورته ایسي لګېدلی دی یخه هوا کې ناست دی نور هغه څه غواړي ډوډۍ ورته تیار راځي غریبان به څه کوي ښه ورته معلوم دی د دې حکومت نه خو اوس دا نن سبا دا کرکټران هم خوشو دا خو کومک وکړو کرکټران ډېر خدمت یې وکړ کومک یې وکړ. بل داسې کومک چې کېږي د دولت سره
دا موږ ته نه رسېږي د غریبانو ته نه رسېږي دا دولت باید خبر شي چې کله کومک وشي دولت ته ورشي دولت بل چا ته ورکړي داسې داسې چې تر غریبه پورې رسېږي هغه په لاره کې ختم شوی ټول ځان ته خپل جیبونو ته اچوي دوی د الله نه ویرېږي باید دا صحیح هغه کې غریبانو سره کومک وکړي بالکل بل د قرنطین د لاسه ګوره که یو کس کور کې ناست وی بیا هم صحیح وه 2 کس 3 کس او چې کور کې ټول د کار خلک ټول کور کې کینی بیا به څه کوي مخکې دا و چې یو کس مثلا قرنطین شو زه یو کس قرنطین دی بل خو کار کوي هغې ته به سترګې دی هغه به څه کوي او چې ټول ناست وي کور کې به څه کېږي دا کور کې به کاروبار څوک کوي اوس د افغانستان خلک خو یو خو سوالګر وو اوس دې حالت کې نور هم خلک سوال ته راووتله سړکونو کې وګورې پوه شي ځوان هلکان وتلي دي سوال کوي سوال ته محتاج شوي دي همدا خبره دي نو سوال کوي بس خدای دې رحم وکړي حکومت هم د خدای اجر ورکړي چې خدای دې طاقت هغوی ته ورکړي چې موږ سره دوی سره کومک وکړي ټولو سره ځکه اوس په دې کلي کې اوس مخکې اوس د اوازه وایي چې مواد راغلي دي خلکو سره کومک کېږي خو اساسې څه ملکانو ځان ته وویل بس یو څه چلې وګو ختم شو هغه مواد هم ختم شو یو څو دانې غریبان پکې مشخص شوي وو هماغه ته ورکړل شو کوم خپلوان ملکانو خپلوان ته ورسېدو نو بس دوی اول د ځان غم کوي خپل ځکه دا دوی په سر باندې ملک شوی دی یو کس او د دوی په رایو باندې دوی وردرولی دی باید دوی سره چې هر ډول کومک ملک ته دغه کېږي نه راوړل کېږي باید دوی ته ورکړل شي پوه شي او بل نور بل خبره دا ده چې د قرنطین چې کوي خو داسې وکړي چې د سهولت هم برابر کړي چې دا خلک به څه خوري داسې سهولت برابر کړي چې د قرنطین کې خلک ناست دی یو میاشت د کېنول اوس روژې میاشت روان دی دې کې خو چې نه کېږي یو خرچه غواړي کور کې څه مواد به راوړې د روژې دپاره همداسې روژه هم نه کېږي دا روژه هم رانږدې ده چې قرنطین کوي نو باید اسباب برابر کړي د دولت هم پکار دی د خلکو نه پوښتنه وکړي د ملکانو نه پوښتنه وکړي صحیح لیست ورنه وغواړي چې دا څه شی وکړو په دې باندې لکه څنګه چې زموږ حکومت وایي کرونا جدي ونیسي داسې باید د دوی سره کومک هم باید جدي وشي ځکه چې دا ناروغي هم ډېره دغه ده ځکه چې یو کس په دغه ناروغۍ باندې مړ شو دغه داسې ناروغي ده چې پلاستیکونو کې تا وایي جنازې په 2 کسانو باندې کېږي او همداسې دا کفن کې نه اچول کېږي پلاستیک کې تاویږي او یو ځای کې چې کوم ځای کې ښخ کړو بله خبر دا چې د کرونا د لاس چې مړ شو حتمن د قحطۍ د لاس خو مړ کېږو حالت خو ډېر خراب ده خدای دې رحم وکړي بالکل همداسې دا و نو سلیمانه ما دا خبره کوله ما چې په جمع سره لمونځ کول دا چې دا سنت دی او ځان ساتل فرض دی نو دې کې اوس کوم عمل ښه شو ځان ساتل چې دی دا فرض دا ښه شو که جمع لمونځ کول دا ښه دي والا تا خبره هم رښتیا ده خو باید ټول خلکو باندې عملي شي اوس دا وګوره سینماګانو کې څومره خلک راځي د یو سینما ده یو د سندرې ویلو لپاره د سندرې ویلو لپاره راځي او د الله عبادت دپاره دا خو که زموږ قسمت کې خو صحیح ده مړ به شو او که زموږ قسمت کې نه او دا مرض باید تاسو عقیدې پورې ونه تړئ دا یو مرض دی پوه شئ دا عام مرض دی په مسلمان هم راځي خو ځان ساتل فرض دی دا بعضې خلک وایي ما ځان خدای ته سپارلی موږ بېشکه چې خدای ته ځان سپارلی په هر حالات کې ځان ساتل پکار دي فرض دي پوه شئ هو زاهد مینا نشتا چې می دخل کو